السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. رحمان الله ګربز نن یو ځل بیا په خپله لومړۍ لوبه کې د رنګپور رایډرز لوبډلې لپاره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړل. رحمان الله ګربز نن په بنګلادیش کې زبردسته وځلیدی، د خپلې لوبډلې دپاره یې ښایسته لوبه ترسره کړل. همداسې عظمت الله عمرزی هم ښه وځلیدی. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. په بي پي ایل کې ګلبدین نایب لومړۍ لوبه ترسره کړل، زبردسته توپ اچونه یې وکړه، لوبډلې لوبه هم وګټل. نن په بي پي ایل کې ګلبدین نایب د کولنا ټایګرز لوبډلې پر وړاندې د سیلټ سټرایکرز لوبډلې په استازیتوب زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کړل. په 4 اورونو کې 22 منډې ورکړې، کومه وکټ یې وانخیستل. په توپخانه کې بیا 2 منډې وکړلې، خو لوبډلې دغه لوبه وګټل. د بي پي ایل په دویمه لوبه کې ګربز او عمرزي غوره لوبه وکړه، بریا یې هم خپله کړه. نن په بي پي ایل کې عظمت الله عمرزي د رنګپور رایډرز لوبډلې په استازیتوب په 4 اورونو کې 28 منډې ورکړې، 1 وکټ یې ترلاسه کړه چې زبردسته بهترینه بالینګ یې ترسره کړ. او رحمان الله ګربز بیا د خپلې لوبډلې په ګټه زبردسته توپخانه په لومړۍ لوبه کې ترسره کړل. په 13 بالونو باندې 40 منډې جوړې کړې، 4 څلوریزې، 1 شپږیزه په بیټینګ شامله وه او لوبه یې هم وګټل. نسیم شاه که کومه نجلۍ راته د مینې اظهار کوي نو زه به څه وکړم. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان تیز توپ اچوونکي نسیم شاه ویلی دی چې په ټوله نړۍ کې د مینوالو په لیدلو ډیر خوشحاله وم. که کومه نجلۍ راته د مینې اظهار کوي نو زه به څه کولی سم. دغه لوبغاړي وویل چې له ماشومتوبه د کرکټ مینوال وم، پلار به مې جومات ته بوتلم خو ما به کرکټ کاوه. پلار به مې کرکټ د انګریزانو لوبه بلله. هغه د خپل کریر په اړه وویل چې یو وخت د ټپ له امله 6 میاشتې له کرکټ څخه لرې وم، ډیر خفه وم، خو مرحومې مور مې جرات راکړ، روزنې ته مې دوام ورکړ او ډیر کار مې وکړ، په ملي لوبډله کې انتخاب سوم. نسیم شاه وویل چې په ټیسټ کرکټ کې هیټرک د نه هېرېدو وړ دی او د افغانستان پر وړاندې بریا کې د خپل رول له امله د خوښې وړ لوبه بللې ده. هغه د خپل فټنس په اړه هم خبرې کړې دي او ویلي دي چې زه به په فټنس پوره کار وکړم، هڅه به وکړم چې په پی ایس ایل کې غوره کارکردګي نندارې ته وړاندې کړم. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک یې کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.